نو چې چا په خپل بچي باندې ابوبکر نوم کېښودو، الله جل شانه به ابوبکر له دا صفت ورکوي چې الله جل شانه به لویه حوصله ورکوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه له الله جل شانه ډېره لویه حوصله ورکړې وه. نو زمونږ د شریعت مسله دا ده چې اسلامي حکومت دې دا سړی ونیسي او دا دې ولټه زوړن کړي او ده ته دې چوکه ونیسي او د ده نه دې چغې وباسي او ده له دې سخترینه سزا ورکړي، د دې دپاره چې دا بیا یو مسلمان ته خنزیر لفظ نه استعمالوي. یو ګناهګار مسلمان دی خو د هغه په زړه کې د ایمان کلمه پرته ده او ایمان پروت دی او نور ګناهګار دی، هغه ګناهګار ته هم ته خنزیر لفظ نشي استعمالولی. بیا د هغه سړي په سر باندې چې د پیغمبر علیه السلام سنت نبوي پټکی پروت وي، په مخ مبارک باندې ښکلې ږیره وي او د الله د پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو وارث وي، بیا د دغه عالم په حق کې د خنزیر لفظ استعمالول دا څه معنا لري او دا به څه سزا لري؟ معززو هر څه به کوو خو دا خپله خوله به د علماو خلاف ورې نه استعمالو. ډېر خلک داسې دي دا زیړ پټکی چې کوم دی زیړ پټکی، زه د الله تعالی ډېر زیات ګناهګار انسان یم او زما په دې سر باندې چې دا کوم پټکی دی نو دا ما په یو جذبه باندې په دې سر باندې په سر کړی دی. تاسو دې ګرمۍ ته ګورئ، د ګرمۍ په موسم کې دا خلک وایي چې دا کمیس هم وباسم او دا پرتوګ هم وباسم، داسې ګرمي یې شوې وي. خو دا علما کرام په دې سرونو باندې دا غټ غټ پټکي ساتي نو په یو جذبه باندې وخي که نه. نو زه ډېر زیات ګناهګار یم خو په دې سر مې دا پټکی د پیغمبر علیه السلام سنت دی. نو چې یو سړی هر څومره ګناهګار وي خو چې د هغه په سر باندې پټکی وي نو ته به د دې پټکي عزت او احترام کې ستا دغه سړي د ذات سره کار دی، د هغه ذات یادوه خو پټکي او ګیرې مه یادوه. یو کس فیسبوک کې تصویر ورکړی و، د زیړ پټکی راغستی و، د خر د لکۍ نه یې تاو کړی و. دا خو د پیغمبر علیه السلام سنت دی. امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې د څلورو څیزونو توهین او سپکاوی چا وکړو نو دا انسان د ایمان نه خارج شو. یو الکعبه، د کعبې شریفې توهین او سپکاوی چې چا وکړو دا انسان د ایمان نه وځي. دویم الصلاتو، د مانځه پسې چې چا نخره وکړه، ډېر خلک په سوشل میډیا باندې د مانځه نه هم نخره جوړوي. یو مخکې شي هلکه وایي تاسو به مې مقتدیان یې شا به یې د الحمدلله رب العالمین او د سورې فاتحې په ځای باندې ګډې وډې شروع کړي، هغه د جمعې پسې نخره کوي او د مانځه پسې نخره کوي، دا انسان د ایمان نه وځي. نمبر 3 القرآن، د قرآن سپکاوی او توهین چې چا وکړو دا انسان د ایمان نه وځي. پرون نابل پرون راته مدرسه کې یو طالب علم ویل پېښور په پخه غلام کې یو کس او هغه مطلب په مخبره کې قرآن پاک یې وشلو او د هغې له پاسه یو دسمات یې وکړو. نو داسې خلک هم زمونږ په دې ځمکه باندې اوسېږي او بیا هم د الله تعالی عذاب نه راځي او د الله تعالی دا ځمکه په موږ باندې نه شلېږي او د الله تعالی دا اسمان په موږ باندې نه راغورځېږي او بیا هم موږ د الله تعالی دومره ناشکره انسانان یو چې داسې خلک په دې ځمکه باندې دا ځمکه خپل ځان ته پرېږدي او ځمکه په هغوی باندې شلېږي نه چې د الله کلام تشلي او د هغې د پاسه ته او دسمات یې کېدا. داسې انسانان هم په دنیا کې شته. او څلورم النبي و سنته، پیغمبر او د پیغمبر د سنتو پسې چې چا خندا وکړه دا انسان د ایمان نه ووته. دا پټکی د پیغمبر علیه السلام سنت دی، دا ګیره مبارکه د پیغمبر علیه السلام سنت دی. یو عام سړي به ګیره پرېښې وي، خلک ورته یلکه ته شیخه وي تا له ګیره هم پرېښې ده او ستا دا ګیره داسې ده او ستا دا ګیره داسې ده او ستا دا ګیره داسې ده، په ځان باندې نه پوهېږي. دا خو د ایمان او د کفر خبره ده، دا خو د آخرت او د دنیا خبره ده. څه کې